کټ د بلۍ سوري له راوړه میاشت د بادرو د لیوني ګډ شوي دي نو بس په دغه میاشت کې وایي چې خلک لیوني کېږي هم زه هم ډېر مزیدار دی او سفر او دغه میکینګ او دا درته ښیو نو د حیات خان ورلډ چینل در سره سبسکرایب هم کوئ او ګورو زمونږ دغه تکلیفونه او دغه سختې زمونږ هڅه او زمونږ کوشش هم دغه وي چې تاسو د ځان سره مشغول وساتو او لږ وخت ساعت هم تېر شي نو دغه نظارې او دغه خوندونه تاسو ته ډالۍ زموږ سره اوسئ السلام علیکم ګرانو ملګرو نن مونږه د ارزښت البم اولنۍ ویډیو شوټ کوو ګورو چې کله به یې بیا خپروو خو شوټینګ نه روان یو د ثوابۍ طرف ته زه هم ډېر مزیدار دی او سفر او دغه میکینګ او دا درته ښیو نو د حیات خان ورلډ چینل در سره سبسکرایب هم کوئ او ګورو زمونږ دغه تکلیفونه او دغه سختې ګرمي هم ده نو دا در سره بیا شریکو د خیره زموږ سره اوسئ مردان هم د خیره کراس کو من د خپلو میلمنو په انتظار باندې وو زموږ میلمانه د سوات نه راورسېدل د ویډیو دپاره نوید خان راورسېد د خیره سره وعلیکم السلام راځئ جی راځئ 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 السلام علیکم السلام علیکم ملګرو نو د حیات خان دغه ولاګ تاسو ګورئ کتلی به هم وي باور یم چې د دې ملګرو دا ستړیا به م خوښه شوي او ستاسو د ښکلي کمنټونو په تمه باندې به یو او دغه شانتې زما محلي سندرې په کې پروډکشن باندې او زما کومې چې ثبت سندرې دي هغه زما په نوم چې کوم د یوټیوب چینل دی په دغه تاسو ته ډالۍ زموږ سره اوسئ زموږ هڅه او زموږ کوشش هم دغه وي چې تاسو د ځان سره مشغول وساتو او لږ وخت ساعت هم تېر شي مې ډېر زیات وکړی دی ملګري راغلي د ګورجان ویرونه دي عبدالله خان ناست دی څنګه چل دی ښه دانیال زموږ وراره دی وراره محترم دی حیاته تا غر کړو د ګرمۍ نه مې کړو نن مونږ صوابۍ ته راغلي یو ډېر ښکلی فارم هاوس دی د سیند غاړه ده او ملګري راسره دي ویډیو جوړو د یوې سندرې زما د راتلونکي البم نو د امکان زنځیرې ټپې به م خوښې شوي
د حیات خان ولاګ هم دی او د حیات خان ورلد چینل هم دی او زمونږ د ویډیو دا میکینګ دی د سیند غاړه ده د اباسین غاړه ده او ډېره زیاته ګرمي ده خصمه ګرمي ده بس لګیا یو کار کوو باوري یم چې دغه د ویډیو شاته چې څومره کړاو کېږي څومره ملګري پکې بوخت دي څومره سفر یې پسې کېږي نو دغه کړاوونه دا درته لږ لږ ښیو چې تاسو ته هم معلومه شي چې یو ویډیو یوه سندره د څومره مرحلو نه تېرېږي او بیا تر تاسو در رسي عمیر خان لګیا دی دا وګورئ خولې خولې دی دا عبدالله خان وګوره چې خولې شوی دی आवाज نه اوري دا به والو سیده ګرمي شته ډېره ګرمي خبره دی لاله او عبدالله خان ته څنګه ګرمي شته که نشته ښه اجمله ډېره زیات ګرمي دی اجمل داسې خوله شوی دی چې بادرو او شاکر خو تښتېدلی دی خو یخ موسم ته او یخ موسم ته تللی دی مونږ ته اجمل جان پرېښی دی ډېره ته ګیر کړی دی دا د ویډیو شوټ ملګري لګیا دي څوک ستار غږی نوید جانان دی پکې کامران خان دوستان د سیند غاړه زمونږ هرېک ورن ښه خوب کړي موږ باید یې کار واچوي
څنګه چل دی لګیا یو ستا په غم کې هم لګیا یو وروره موږ نه هېر نه یو په غم جاړو وایه د خدای په حیات وایي ما ته پکې شاټ راکوئ نو څه کوي ملګرو مینه او احترامات باوري یم چې دغه د حیات خان ولاګ به م خوښ شوی میکینګ و سندره جوړېدله تاسو ځایونه ولیدل د اباسین غاړه م ولیده صوابۍ م ولیدله سړکونه م ولیدو د ملګرو کاره م ولیدو او دغه بادرو میاشت وایي کټ د بلۍ سوري له راوړه میاشت د بادرو د لیوني ګډ شوي دي نو بس په دغه میاشت کې وایي چې خلک لیوني کېږي هم نو ډېره زیاته ګرمي وه مونږ خو چونکې د شوټ ریکوایرمنټ دی اوس کټه مه مچولی دی چونکې دا سندرې به کله راځي باوري یم چې دا ولاګ هم خوښ شوی وي الله پامان